د 2014 کال د ټاکنو یوه بله ننداره افغانانو ته د 2019 کال ټاکنې وې چې د جنجالي پایلو له اعلان وروسته 2 کسانو د ولسمشرۍ لوړه وکړه. دا ننداره د ټول افغان ملت په مخ کې وشوه چې د جمهوریت دعوادارانو پکې جمهوریت ته ارزښت ورنه کړ. اوس له دې سره چې د ټاکنو کمیسیون بریالی او ناکام سره بیل کړي، ولسمشر غني د ټاکنو بایلونکي لوبغاړي ته د لومړي مرستیال امتیازات ورکوي. د حکومت سرچینو تایید کړي چې ښاغلي عبدالله ته به د مرستیال امتیاز سربیره ځینې وزارتونه هم ورکړي، خو دا ګام د قانون په چوکاټ کې نه راځي. هغه قانون چې ولسمشر ویلي معامله پرې نه کوي. د دولت له طرفه د واک په داسې ډول سره ویش چې ځینې اشخاصو ته وزارتونه ورکړي یا هم د معاونیتونو په سطح باندې واک ورکړي، دا د قانون په چوکاټ کې هیڅ مشروعیت نه لري. او تر ټولو بده خبره دا ده چې د هغه دیموکراسي پر مخ باندې یوه څپېړه ده چې د افغانستان د خلکو رښتینې اراده پکې تمثیلیږي. او هیله مې دا ده چې هغه اشخاص، البته هغه سیاسي شخصیتونه چې پخوا هم د داسې ګډ حکومت یا د واک د ویش مخالف ولو، هغوی اوس هم رول ادا کړي او یو خپلواک مستقل حکومت جوړ کړي. ولسمشر غني په ښکاره ویلي و چې دوه سری حکومت نه غواړي او عبدالله دې د سولې اړوند چارې واخلي. خو عبدالله خپله د حکومت د جوړېدو په طرحه بوخت دی. دا هغه څه دي چې سیاسي بحران یې رامنځته کړی دی. تحلیل کوونکي د یوې معاملې په اساس د حکومت تشکیلول د خلکو رایو ته سپکاوی ګڼي. اکنون هم که یک حکومت دو سره مثل 5 سال گذشته شکل میگیره، مردم افغانستان موافق نخواهد باشند به چنین حکومتی و از طرف دیگه به ایجاد یک حکومت ناشی از یک تفاهم به وجود آمده بر اساس یک بحران، خود این مسئله در حقیقت توهین به اراده مردم افغانستان، قربانی دادن نیروهای امنیتی افغانستان و همچنان به احترامی و توهین به ارزش‌ها و انجارهای دموکراسی در کشور است. د ګډ حکومت تجربه افغانانو وکړه چې 15 کاله یوازې په جنجالونو تیر شول. په تیرو 19 کلونو کې ټلواله هم په حکومت کې و او هم د باندې په مخالفت کې. اوس له دې سره د سیاسي مشرانو ائتلاف او تفاهم ته د یو مسؤلیت په سترګه کتل کیږي. ګوري مونږ ډیر یو مهم اصل ته باید اشاره وکړو چې کله مونږ غواړو ښه حکومتولي وکړو، ټولې چارې پر مخ رواني، باید مونږ په ټولنه کې وحدت نظر ولرو. وحدت نظر د احزاب او رهبرانو مشرانو ترمنځ ډیر مهم دی. که چیرې مونږ ټول احزاب او رهبران او مشران دا ټول مونږ وحدت نظر ولرو په د حکومتولۍ په هغه کې زموږ به ټولې چارې ډېرې په کامیابۍ سره روانې. دغه تېر حکومت کې تاسو ولیدل چې حکومت د پراخو غبرګونونو سره، سیاسي غبرګونونو سره مواجه و. موږ له ارګ او سپېدار ماڼۍ نظرونه وغوښتل، خو هغوی نه غواړي نور په دې موضوع معلومات ورکړي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی او استاد سیاف د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ منځګړي دي او د امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې په دواړو مشرانو غږ کړی چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي.